د لوی خدای جل جلاله په سپېڅلي نامه ګرانو شاګردانو د ریاضي صنف ته ښه راغلاست. د وهم ټولګۍ د درسونو د ثبت په سلسله کې نن د خیره سره 12مه ویډیو ثبتوو چې دغه درس موږ تاسو په شپږم صنف کې هم یو ځلې مو ویلي دي، نو راځئ د خیره سره یو تکرار به وکړو. ګرانو شاګردانو، موږ تاسو په شپږم صنف کې د عددونو تجزیه، لومړني عددونه، مرکب عددونه، قاسم، مضرب موږ تاسو وپېژندل. دغه مبحث یا دغه بحث په وهم صنف کې یو ځلې بیا راغلی دي. راځئ د خیر سره یو لنډ تکرار به پر وکړو. لږ اضافه شیان به هم په دې درس کې چې شپه کو زده به یې کړو. ښه، د طبیعي عددونو تجزیه یا فاکتورینګ. مخکې د دې چې موږ د طبیعي عددونو تجزیه زده کړو، اول باید یو څو اصطلاحات زموږ تاسو چې شوي زده یي. اول لومړني عددونه یا پرایم نمبر. موږ تاسو لومړني عددونه موږ داسې معرفي کړل. موږ ویل هغه عددونه دي چې پر یو او خپل ځان پوره د ویش وړ وي. هغه عدد چې پر یو او خپل ځان پوره د ویش وړ وي هغه د چی په نام یادېږي؟ لومړني عددونه. بالکل دا تعریف 100% صحیح دي. وڅنګ ته دغه بل شی هم زده کړئ. هغه عددونه چې 2 قاسمونه ولري موږ ورته چې ویلی سو لومړني عدد ویلی سو. صحیح سو. هغه عددونه چې 2 قاسمونه لري، دا 2 قاسمونه معنا کم عددونه؟ خپل ځان او دا بل قاسم یې چې دی یو دی. نو څو قاسمه لري؟ 2 قاسمه لري. دغه عددونو ته په ریاضي کې پرایم نمبر یا لومړني عددونه وایي. ګرانو شاګردانو، لومړني عددو سیټ په ریاضي کې په پی سره ښودل کیږي. نو پی مساوي کیږي په اوس نو په دې سیټ کې به موږ تاسو هغه عددونه لیکو چې پر یو او خپل ځان پوره د ویش وړ وي. لکه څه شي؟ لکه 2. تاسو وګورئ 2 یو لومړنی عدد دی ځکه چې یوازې پر یو او خپل ځان باندې پوره چې کولی سي تقسیمېدلی سي. 3 یو لومړنی عدد دی. 15 یو لومړنی عدد دی. 7 یو لومړنی عدد دی. دغسې که چیرې مخته ولاړ سو 11 14 دغسې نو موږ تاسو ډېر لومړني عدد په ریاضي کې چې شته لرو. ښه، د لومړني عددو په درس کې دا یو بله خبره ګرانو شاګردانو په یاد ولرئ. موږ په لومړني عدد کې که چیرې یو څوک ستاسو څخه داسې سوال وکړي داسې یو عدد وښایاست چې هم لومړنی او هم جفت وي. صحیح سو. یا په لومړني عددونو کې یوازنی لومړنی عدد چې جفت دی هغه کم عدد دی؟ په یاد ولرئ یوازنی لومړنی عدد چې جفت عدد دی او لومړنی دی هغه یوازې عبارت دی د چی څخه دی؟ د 2 څخه دی. 2 داسې عدد دی چې هم په جفتو کې راتللی سي او هم چې شي لومړني عدد دی. نو ټول عددونه چې د لومړني په سیټ کې راځي هغه چې دي طاق دي. لکه 3 یو لومړنی عدد دی مګر طاق عدد دی. 15 یو لومړنی عدد دی مګر طاق عدد دی. 7 یو لومړنی عدد دی مګر طاق عدد دی. دغسې 11 14 نور ټول لومړني عدد چې موږ هر څه لرو هغه چې طاق دي. خو یوازنی لومړنی عدد چې جفت دی هغه څه دی؟ 2. ځکه چې 2 یوازې پر یو او خپل ځان پوره د ویش وړ دی، پر بل عدد باندې پوره د ویش وړ نه دی. نو ځکه د لومړني عددو په سیټ کې راځي. ښه، دا لومړني عددونه. دوهم اصطلاح چې موږ تاسو باید وپېژنو مرکب عدد دی یا کمپوزیټ نمبر دی. مرکب عدد موږ تاسو داسې متعریف کړل. موږ ویل مرکب عدد هغه عدد ته ویل کیږي چې یو او خپل ځان سربیره پر یو دریم عدد هم چې شوي د ویش وړ وي. مرکب عدد چې د یو او خپل ځان سربیره پر یو دریم عدد هم پوره د ویش وړ وي هغه عدد ته موږ چې وایو مرکب عددونه وایو. یا که چیرې دا تعریف لږ یې ښایسته کوې نو داسې ووایه هغه عددونه چې تر 2 زیات قاسمونه ولري هغه عبارت دی د څه شي؟ مرکب. که تر 2 زیات قاسمونه ولري چې دي مرکب. که یوازې 2 قاسمه ولري هغه چې دي لومړنی دی. ښه، مرکب عددو سیټ ګرانو شاګردانو په یاد ولرئ موږ په سی سره ښیو.
په چی سره سی سره ځکه چې سی د کمپوزیټ په معنا دی نو مرکب عددونه کوم عدد دي اوس راځي ماته ښه متوجه د مرکب عددونه په سیټ کې ګرانو شاګردانو څلور راتللی سي ځکه څلور پر یو پوره ویشل کېږي څلور پر څلورو پوره ویشل کېږي د یو او خپل ځان سربیره پر یو بل عدد هم ویشل کېږي څلور پر دوو باندې پوره ویشل کېږي نو ځکه څلور یو مرکب عدد دی شپږ یو مرکب عدد دی راځه د خیر سره اته یو مرکب عدد دی نه یو مرکب عدد دی لس یو مرکب عدد دی دولس یو مرکب عدد دی دغسې نو مخته ځه داسې ډېر زیات عددونه موږ تاسو لرو چې هغه چې مرکب دي معنا د یو او خپل ځان سربیره پر نورو اعدادو باندې هم چې دي پوره د ویش وړ دي نو ځکه موږ ورته وایو مرکب عددونه ګران شاګردانو ستاسو په ذهن کې به دا یو پوښتنه وي چې دغه دوه قاسمونه او تر دوو زیات قاسمونه دا څه معنا لري اول قاسم موږ تاسو په تیرو ویډیوګانو کې موږ داسې تعریف کوي قاسم هغه عدد ته ویل کېږي چې نور عددونه پر ځان چې کوي پوره ویشي نو ځکه تاسو ښه متوجه سي اوس که چیرې زه د دوو مثال تاسو دلته ولیکم دوه چې دي دوه پر یو پوره ویشل کېږي او خپله پر ځان معنا پر دوو باندې پوره ویشل کېږي پر بل عدد پوره نه ویشل کېږي نو ځکه موږ وایو لومړني عدد چې دوه قاسمونه لري یو قاسم یې عبارت دی د یو څخه ځکه چې دوه یې پر ځان تقسیم کړل او بل قاسم یې خپل خود چې دی خود دوه دی نو ځکه موږ وایو لومړني عدد چې دوه قاسمونه دي او مرکب عدد چې قاسمونه تر دوو زیات دي معنا تر دوه زیات عددونه سته چې نوموړی عدد پر خپل ځان پوره چش کولی سي تقسیمولی سي مثلا تاسو ښه متوجه سي که چیرې موږ شپږ په نظر کې ونیسو دغه شپږ تاسو وګورئ پر یو پوره ویشل کېږي دغه شپږ پر شپږو پوره ویشل کېږي دغه شپږ پر دوو هم پوره ویشل کېږي نو ځکه موږ وایو تاسو وګورئ دا یو قاسم یې دا شپږ خپله بل قاسم دوه یې دا بل قاسم دی نو وګورئ قاسمونه تعداد تر دوو زیات سو دا یې دریم پر درو هم پوره ویشل کېږي دغه شپږ نو موږ وایو یوازې شپږ چې دي څو قاسمه لري یو دوه درې څلور قاسمونه لري ښه معنا چې تر دوو زیات سو دریم څو بس هغه مرکب عدد دی ښه دوم اصطلاح مو هم وپېژندل یو بله خبره په یاد ولرئ په طبیعي عددونو کې لومړني عدد مو هم وپېژندل مرکب عددونه مو هم وپېژندل بله خبره په یاد ولرئ یو چې دی په ریاضي کې موږ ورته نه لومړنی ورته ویلی سو نه لومړنی عدد دی او نه مرکب عدد دی راځئ د خیره سره د کتاب یو څو مثالونه وایي لاندني عددونه د ضربي اجزاو په شکل ولیکي همدارنګه لومړني او مرکب یې په نښه کړي ښه ماته متوجه سي په دې ځای کې دلته یو اصطلاح کار سوی دی ضربي اجزاوي ضربي اجزاوي معنا کم دوه عددونه زه سره ضرب کړم چې جواب یې څو راسي 22 راسي کم دوه عددونه موږ تاسو ضرب کړو چې جواب یې څو راسي 22 راسي هغه عبارت دی اوس زه تاسو ته لیکم 22 نه ضرب درې نه که په درې کې ضرب ځواب یې څو کېږي 22 نو دغه 9 او 3 چې شته د 22 ضربي اجزاوي دي نه او 3 د 22 چې شته ضربي اجزاوي دي ښه اوس نو 22 آیا مرکب عدد دی که لومړنی عدد دی تاسو وګورئ 22 پر یو خو پوره ویشل کېږي 22 پر خپله 22 هم پوره ویشل کېږي 22 پر درو هم ویشل کېږي پر نو هم ویشل کېږي نو موږ وایو 22 چې کوم عدد دی یو مرکب عدد دی راسئ ګران شاګردانو 19 وګورئ 19 که چیرې غواړو موږ د ضربي اجزاو په شکل ولیکي یوازنۍ لاره یې دا دی چې 19 ضرب څو کړو یو
بل دوه عددونه هر عدد چې تاسو راواخلئ سره ضرب کړئ جواب یې 18 لاسته نه راځي بې له 18 ضرب څو یو. ښه نو 18 ضرب یو دا یې ضربي اجزاو په شکل مو ولیکئ. اوس نو وایي تاسو دغه معلوم کړئ چې دا اوس یو مرکب عدد دی که لومړنی عدد دی. 18 چې دی یوازې خپله پر 18 او پر یو ویشل کېږي، پر بل یو دریم عدد نه ویشل کېږي. نو موږ وایو 18 چې دی یو لومړنی عدد دی. لومړنی عدد دی. لومړنی عدد دی. راځي وایي 18 ضربي اجزاوي. اوس نو کوم دوه عددونه موږ سره ضرب کو چې 18 لاسته راځي. 18 ضرب یو خو صحیح دی، اما نور هم کولی سو. څنګه موږ داسې کولی سو چې ولیکو چې 6 ضرب څو 6 ضرب 6 یا دوه جلا جلا عددونه چې موږ تاسو ذکر کو بیا ښه دی. 6 خو 18 کېږي، خو 6 سره مساوي دي، یو رقم عددونه دي. نو داسې زه لیکلی سم چې نه ضرب څو نه ضرب څلور. نه که په څلور کې ضرب کو جواب یې څو کېږي 18 کېږي، نه څلور 18 کېږي. ښه د ضربي اجزاو په شکل موږ چې کړئ وملیکئ. اوس نو 18 چې دی پر یو پوره ویشل کېږي، خپله پر 18 پوره ویشل کېږي، پر څلورو هم پوره ویشل کېږي، پر 9 هم پوره ویشل کېږي، پر 2 هم پوره ویشل کېږي، پر 3 هم پوره ویشل کېږي. نو موږ وایو یو 18 چې دی یو مرکب عدد دی. 18 مرکب عدد دی. دا و لومړني عددونه او مرکب عددونو مبحث چې پوره مو وپېژندئ. اوس راځئ د خیره تجزیه یا فکټورینګ چې ته ویل کېږي. تجزیه موږ داسې تعریفوو: د یو مرکب عدد لومړني ضربي عواملو لاسته راوړلو عملیې ته چې ویل کېږي تجزیه ویل کېږي. یو مرکب عدد دی، موږ غواړو معلوم کړو چې دغه مرکب عدد د کومو لومړني عددونو د اصل ضرب څخه لاسته راځي و دغې عملیې ته چې ویل کېږي تجزیه ویل کېږي. راځئ د خیره سره چې مثالونه حل کړو. ګرانو شاګردانو د 2م ټولګي د 4 صفحې د تجزیې مثالونه. یو 4 عدد ما تاسو ته دلته لیکلي دي، وایي دا هر یو جلا جلا تجزیه کوي. 2 208 414 2504 دغه عددونه تجزیه کوي. تاسو که چیرې وګورئ دا هر عدد چې ورته وګورئ دا یو مرکب عدد دی. اوس نو وایي دغه مرکب عدد په لومړني عددونو باندې چې کوي وویشي، یا دغه مرکب عدد د کومو لومړني عددو د اصل ضرب څخه لاسته راغلی دغه عددونه تاسو چې کوي پیدا کوي. مګر مخکې د دې چې زه تاسو دغه مثالونه حل کړم، لومړی باید د تجزیه عددونه موږ تاسو وپېژنو. په تیره ویډیو کې هم تجزیه موږ تاسو مکمل تشریح کړل، مثالونه مو هم پر حل کړل او تجزیه عددونو یاداوري مو هم وکړل. اوس دلته هم لازمه بولم چې یو وارې تجزیه تاسو ته د تجزیه عددونو وپېژنم. د تجزیه عددونو چې شروع یې د 2 څخه دی. اول د 2 څخه به شروع کړئ. که د 2 وس نه پر رسېدله 3، که د 3 وس نه رسېدله 5، که د 5 وس نه رسېدله 9 عدد پر 9 باندې تجزیه کړئ. که د 9 وس نه رسېدله 11، او که چیرې د 11 وس نه رسېدله مثلا 14 انتخاب کړئ. د 14 وس هم نه رسېدله نو خپله عدد عدد معنی خپل پر عدد باندې وویشئ. لکه دلته چې 18 موږ تاسو ګورو، 18 چې دی یو لومړنی عدد دی، مرکب عدد نه دی، نو یوازې پر 18 باندې تقسیمولی سو، نور پر بل عدد نه تقسیمیږي. صحیح دی؟ راځئ د خیره سره. ښه اوس وایي 2 موږ تجزیه کړئ. د تجزیې څخه مخکې موږ تاسو باید که چیرې غواړو دا 2 تجزیه کړو یو عمودي خط را ښه کاږو. 2 دلته لیکو، غواړو موږ تاسو 2 چې شو تجزیه کړو. اوس نو په تیره ویډیو کې موږ تاسو د ویش قابلیتونو مو زده کړي دي. 2 اول راځي وګورئ چې آیا 2 موږ تاسو پر 2 ویشلی سو که یا نو د 2 د ویش قابلیت خو داسې وایي که چیرې لومړنی عدد صحیح سو جفت وي یا صفر وي، هغه عدد پر 2 باندې د ویش وړ دی. نو تاسو وګورئ 2 یو جفت عدد دی، نو 2 پر 2 باندې چې کولی سو تقسیمولی سو. نو دلته راځي 2 ولیکئ. ښه
اوس نو راځئ د خیره د 2 ضرب زباني شروع کړئ. 3 په 2 کې 3 په 2 کې 6 کېږي. دلته ولرو موږ تاسو د 2 څخه چې 6 کم کم څو پاتې سو یو د دغه 2 وسنګ ته ولیکئ څو کېږي بره 12 ځین جوړیږي. ښه اوس نو بیا د 2 ضرب زباني شروع کړئ. 6 ضرب 2 6 2 12 کېږي. یعنی که چیرې 2 اویا موږ پر 2 باندې تقسیم کو 6 رسیږي. اوس وګورئ چې آیا 6 پر 2 موږ تقسیمولی سو که یا څنګه چې ګورو لومړنی عدد یا 6 دی یا جفت عدد دی نو موږ وایو پر 2 ویشل کېږي. راځئ پر 2 باندې چې کو تقسیم یې کړو. دلته به ولیکو 2. ښه اوس نو 1 2 هغه 2 دلته موږ تاسو 3 لرو نو د 3 څخه چې 2 کم کم څو پاتې سو 1 پاتې سو. یو د دغه 6 وسنګ ته ولیکئ 14 به ځینې جوړ سي. د 2 ضرب زباني شروع کړئ 8 2 څو کېږي 14 سي. یعنی 6 که پر 2 موږ تقسیم کو 18 کېږي. بیا 18 پر 2 باندې آیا ویشل کېږي یویز رقم یا جفت دی نو موږ وایو پر 2 باندې پوره ویشل کېږي. ښه تاسو وګورئ اوله خانه یو دی. اوله خانه تاسو وګورئ دلته یو دی. یو خو نو موږ پر 2 نسو تقسیمولی نو 8 باید ورسره چې کو یو ځای 8 چې ورسره یو ځای کې باره څو ځین جوړېږي 18 جوړېږي. نو راځئ 9 2 څو کېږي 9 2 18 کېږي. بلکل صحیح. یعنی که 18 موږ پر 2 تقسیم کو جواب یې نه کېږي. اوس تاسو وګورئ نه چې دی جفت عدد نه دی یو تاک عدد دی نو پر 2 نسو نه پر 2 نه ویشل کېږي. نو راځه د 2 څخه به تیر سو چې شي و 3 ته وګورئ چې نه پر 2 ویشلی سو که یا و نه چې دی پر 2 تقسیمیږي نو دلته 3 ولیکئ. ښه دا یې 3 نه کېږي. بیا تاسو وګورئ 3 خو دې پر 3 باندې ویشل کېږي. دا یې 3 چې شي ګران شاګردان همیشه په یاد ولرئ په تجزیه کې چې هر کله چې اخرنی عدد یو پاتې سو د دې معنا چې تجزیه عملیه چې سو پوره ختم سو یا خلاص سو. ښه اوس نو د تجزیه هدف یا تعریف موږ داسې وکړل چې د یو مرکب عدد لومړني ضربي عواملو لاسته راوړلو عملیې ته تجزیه ویل کېږي. نو اوس موږ داسې وایو موږ وایو وروره 2 اویا خو یو مرکب عدد و. اوس دغه مرکب عدد د دغو لومړني عددو د اصل ضرب په نتیجه کې لاسته راځي چې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب بیا چې شي. اوس 2 اویا یو مرکب عدد دی او لومړني د دغه لومړني عددو په نتیجه کې لاسته راځي چې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب څو دی ضرب 3 دی. تاسو وګورئ دا سره ضرب کړئ 2 په 2 کې 4 په 2 کې دا یې 8 دا یې 8 سو علامه د ضرب. 3 څو کېږي نه کېږي. اوس که چیرې 8 په نه کې ضرب کو 8 نه څو کېږي 2 اویا کېږي. 8 نه څو کېږي 2 اویا. نو اوس د تجزیه معنا د تعریف له مخې اتومات چې سوله جوړ سوله. راځئ د خیره سره په دې مثالو کې ګران شاګردانو زه یو بل مثال تاسو ته حلوم. 2 اویا مثال مې تاسو ته حل کړل. 208 مثال هم زه به تاسو ته حل کړم. دا 2 نور مثال چې پاته سول دا ستاسو چې شي کورنی کار تاسو خامخا حل کړئ. راځئ 208 تجزیه کړو. 208 چې شو تجزیه کوو. 208 غواړم تجزیه کم. اول رقم یې تاسو وګورئ 8 دی. 8 یو جفت عدد دی نو معنا 208 پر 2 باندې موږ تاسو چې کولی سو تقسیمولی سو. ښه متوجه سي 1 2 هغه 2. اوس نو تاسو وګورئ دلته 0 دی. 0 خو پر 2 موږ تاسو نسو ویشلی اتومات 0 چې کوي کښته کوي یا 0 تقسیم پر عدد جواب یې چې کېږي صحیح سو. اوس نو 8 څو 2 8 کېږي 4 2 8 کېږي 4 ضرب 2 8 کېږي. یعنی 208 که پر 2 موږ تقسیم کو جواب یې 100 راځي 4 راځي. اوس تاسو وګورئ 100 یویز رقم یې بیا یو جفت عدد دی نو موږ 100 پر 2 باندې تقسیمولی سو. یو خو نه رسېږي نو مجبور یو چې 0 به ورسره یو ځای کړو څو سي 10 سي. 5 2 10 او 2 2 4 2 500
دو 50 تاسو وګورئ 21 رقم یې بیا جفت دی معنا پر 2 ویشل کیږي ښه 2 او 2 څلور دلته 15 لرو د 50 څخه چې څلور کم کم یو پاته سو یو د 2 وسنګ ته ولیکه دا یې 12 شپږ 2 12 بیا وګورئ شپږ ویشت بیا پر 2 باندې ویشل کیږي یو 2 هغه 2 درې 2 شپږ 14 رالی 14 پر 2 نه ویشل کیږي پر 3 نه ویشل کیږي پر 5 نه ویشل کیږي پر 8 نه ویشل کیږي پر 11 نه ویشل کیږي 14 یوازې خپل پر ځان تقسیمېدلی سي یعنی پر 14 تقسیم پر څو 14 دا یو هر کله چې په هر سوال د تجزیه په هر سوال کې چې یو رالی د دې معنا دا دی چې تجزیه عملیه پای ته ورسېدل او تر څو چې یو رانسي تجزیه عملیه پای ته نه دی رسېدلی نو راځئ د خیر سره موږ داسې به ووایو چې 208 چې یو مرکب عدد دی دغه 208 د دغو لومړني اعدادو په نتیجه کې لاسته راځي یو 2 3 څلور دانې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب چی 2 یو 2 3 څلور ضرب څو که چیرې دغه لومړني عددونو موږ تاسو ضرب کو د ضرب په نتیجه یې یو مرکب عدد لاسته راځي چې هغه عبارت دی د 200 څخه 8 څخه ګرانو شاګردانو 414 او 2540 ستاسو کورنۍ کار دی چې دا مثال دغه 2 مثالونه خامخا حل کړي تجزیه کړي او لومړني عددونه چې شي کړي لاسته راوړي تر بله ویډیو پورې پر لوی خدای جل جلاله مو سپارم کامیاب اوسئ